دلته ډېر دوستان ولاړ دي، عکسونه اخلي. د میلې نقطه ده. دلته د شلومبې و دا شیان هم سته. چای به راواخلي، دا سماوار یې باندې کړی دی. واخیستله د نانوایي څخه. څنګه ښایسته ګرمه ډوډۍ ده ماشاءالله. هر چایو ته ودرېدو، دغه د دې خواته اوبه بهیږي. دا سالنګونه دي، هوا یخه ده، سم دم یخه هوا لګېږي. داسې پورته کېږو، داسې وینې ده ګیلري به تاسو وینئ. تېر وارې نه وه جوړ، نو اوس نوې جوړه سوې ده. دغه ځای څخه جوړ سوی دی. جالبه میوې دي، یو بازار دی، خاص میوې دي کې پکښې. سالنګ غوږونه را ډک کړل، هېڅ شی هم نه اورو. ښایسته کلیوال ماحول دی. پل خمري ښار دی، نو موږ به د خیره سره پل خمري ښار دی، لږ څه داسې سره دوړه لري. سور چمنی دی. السلام علیکم ګران دوستانو، سهار مو بخیر. په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست او د ژوند شپې او ورځې به په خیر در باندې تېرېږي. افغانستان پروان ولایت، او دا زما شاته چې وینې دا یو ډېره مشهوره نقطه ده په افغانستان کې، پل مټک ورته وایي په پروان کې. کیدای سي تاسو هم ډېر دوستانو سره اشنا یاست، او کله چې هغه زموږ د زون میلهوال راسي نو بیا دلته حتمن یو وارې درېږي او عکسونه اخلي، د دې نقطې څخه خوند اخلي. نو موږ هم شپه په پروان کې وکړه، نو سهار مو راپیل کړی دی، د خیر سره حرکت مو کړی دی د مزاري طرف ته. نو انشاءالله نن ولاګ به یې د پروان څخه تر مزاري. نو تاسو ولاګ را سره تعقیب کړئ، ډېر ولایتونه در باندې وینم. نو ولاګ به خوندور وي، د اختر سیریز به هم خوندور وي. نو تاسو دا زموږ ولاګونه او د اختر سیریز را سره تعقیب کړئ. که تاسو لیدلي پر دغه ځایو باندې د توتو سیزن و، موږ توت وخوړل، او دغه ډېره یو پراخه ساحه ده، ښایسته. ځکه تر اوسه خو لا داسې دی چې خزان دی، ډېر شین سوی نه دی دا ځای. وینې دلته ډېر دوستان ولاړ دي، عکسونه اخلي. د میلې نقطه ده، ډېر ښایسته موسم هم دی، لمر هم د دې خوا څخه پر راپورته کېدو دی. او پاتې سو ګوره دا دی لمر راپورته کېږي. ځو نو بېرته د خیر حرکت پیلوو. موږ ته لاره بیخي ډېره پاته ده، نو ډېر ډېر ځایونه باید ونه درېږو. موږ سالنګور ته داخلېږو، دغه دی. دلته ما غوښتله چې ترموز ته چای ور واچو، د سهار چای وڅښو او یو ځای د سهار ناشته وکړو، بیا سفر وکړو. نه دی یو فارسي کې یو متل دی، خانزاده وایي چای نه خورده جنګ نه میشه ښه. نو چای دې نه یې خوړلې، سفر هم نه کېږي. دا وینې ګوره دلته د شلومبې و دا شیان هم سته. چای به راواخلي، دا سماوار یې باندې کړی دی، او دې خواته ګوره دا ښایسته سهار دی، پاک موسم دی، او هوا هم ډېره یخه نشته. دلته که مو چیرې موټران پرېولله، موټر هم پرېوللاسي. موږ بیا یو ځای مخ ته پرېولو، یو څه نجیب ورته یو څه دغه یل دلته یل سته، هغه به ور واچوو. دغه یل به چایو ته ور واچوو، ترموز ته، نو لا به هم خوندورې سي. ډوډۍ مو راواخیستله د نانوایي څخه. څنګه ښایسته ګرمه ډوډۍ ده ماشاءالله، لکه د کور ده. نو یو ځای به پر یو ښه نقطه ورته کښېنو. بره را سره ده، خانزاته مال تر کیکو تر بسکوټو تر دې هر شي، بس چې خوږې چای او دا ډوډۍ بیا نو واه 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 واه. داسې یو نقطه باندې د سهار ناشتې یا د سهار چایو ته ودرېدو، دغه د دې خواته اوبه بهیږي. دا نو مار تو مار سرپرشي مه راشوه کوئ، دغسې به یو ګیلاس چای وڅښو، لاندې ګور څنګه ښایسته اوبه بهیږي، خوندور موسم دی. هغه غره کې کور دی. کوم یم راشوه که یې را سره، ولې چې سالنګونه دي،
هوا یخه ده، سم دم یخه هوا لګېږي او زما لږ څه ستونه یې نور خوږېږي. نجیب جانه چای راواچوه. بسم الله الرحمن الرحیم. یاره ډېره مننه نجیب جانه، ستا غم دې نه وي. نوشي جان ها څنګه دې په خوند کې خانزاده؟ حال مې ما غواړه. واه 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 واه. موږ هم سالنګ کې روان یو. نو د سالنګ دغه اوله برخه چې ده ډېره خرابه ده، داسې خرابه ده چې بیخي کوچني موټر ته خو یو مخ تکلیفي لاره ده او نور نو شاوخوا دا منظره یې داسې ښایسته ده، تاسې یې وګورئ. داسې ښایسته منظره واورین موسم دی. داسې ښایسته او هوا هم ډېره یخه ده، ښه یخه هوا ده، تقریبا 4 ده هوا. داسې ځو، داسې پورته کېږو، داسې وینې ده ګیلري به تاسو وینئ. نور نو سالنګ داسې دی چې هغه سخترینه مرحله شروع کېږي، پر لوړه باندې کېږي. داسې ځو. زه به هنداره ډېره نه خلاصومه ولې چې اوس هم زکام ته کاندید یم او هوا ډېره یخه ده. 3 ده 3. روژ کال چې موږ راغلي وو تېر کال هغه لوی اختر و، هوا ګرمه وه. دا هغه ګیلري ده، دا هغه په واوره چې پوښل سوې وه. هغه برخه چې ده د سالنګ ده. نو زما نه دي په یاد، فکر کوم دا تېر وارې نه وه جوړ، نو اوس نوې جوړه سوې ده، د هغه ځای څخه جوړ سوی دی. او داسې شاوخوا د ساحې ته وګورئ، د ښایسته منظرې ته وګورئ، واورین موسم ته وګورئ. واوره دا د وینې داسې خیرنه سوې ده، څونه یو ښایسته منظره. د هغه باځای باندې لمر دی، د هغه ګیلریان څه داسې موږ راپورته سو، دا وینې دا لاندې لار بیخي یو جالبه ځای دی سالنګ. داسې ورته وګورئ. تل مو دلته ودرېږو چې دا منظره په تاسو ووینو او دغه نقطه هم وښیو چې د دغې نقطې څخه د سالنګ نوی سړک شروع سوی دی یا جوړ سوی دی. نو خدای پاک دې وکړي چې بیا مخته خامه نه وي، ځکه د سالنګ خامه بیخي غمیږي، ځکه اوبه پر دا سړک باندې ټول وخت جریان لري، پر روان یي نو ډېر غټ غټ ډبونه کاږي. نجیب جانه څنګه دی؟ څنګه دی موسم؟ خوند درکوي؟ ډېر فریش معلومیږي. او نو دا منظرې څخه تاسې خوند واخلئ. زه د خیره سره چې خپل سفر لنډ کو، تاسو زموږ د اختر سیریز را سره وګورئ. انشاءالله چې مزارې ته به ځو، حیرتان بندر ته به ځو، کوشتپې کانال ته به ځو، د خیره د مزار شریف ښار به در باندې وینو. نو بس تاسو تشویق، کمنټونه، لایکونه ډېر مهم دي دوستانو. جالبه جالبه میوې دي، یو بازار دی خاص میوې دي کې پکښې. دا خوند وګورم. پوست ده؟ ها توز یې خوند وګوره، والله سم شی ده. زه وګورم. دا بازار دی مکمل د میوو بازار دی.
څنګه د خانزاده سین راواخه دا ولاکسې څه شي دي نه پوهېږم دا هماغه شی دی نجیبه دې کېدو په 300 دغه په 2500 زه خو بار سهار شی راواخمه دا ژړ ځین راواخه نجیبه یو څاغه راواخه یو څاغه نجیبه څنګه دي خوند نورچند وینې باسه ها نیمه یې وراواخه نیمه بل راواخه دغه ځینې وباسه صحیح ده جالبه میوې دي په دې بازار کې او غوږونه مې دپ دي هېڅ شی نه اورم یو ښایسته د لښتي غاړه او لاندې شنه ساحه فکر کومه دا د بغلان ساحه ده دا اوبه روان دي ما دلته مال یو ګړی به ودرېږو غوږونه مو دپ دي سالنګ غوږونه را دپ کړل هېڅ شی هم نه اورم څنګه ښایسته کلیوال ماحول دی په خیر سره راورسېدو پلي خمري ته پلي خمري ته الخنزه سه د بغلان مرکز دی و د بغلان مرکز دی نو دا د پلي خمري ښار دی نو موږ به د خیره سره بس ځو د مزارې پر طرف به ځینې کاټېږو دا هم په دا غرو کې داسې کورونه لري لږ لږ داسې شو کوي لکه کابل چې یې خانزاد دغسې یو څه شو وکړي پلي خمري کې ولاړو موږ سودا او شی مې به راواخو نو بیا چې د مزارې طرف ته کاږ سو تقریبا بجې دي 10 کمې 12 نو پر لارې به د خیره سره یو ځای د غرمې دپاره اشپزي وکړو کښې به نو او دا یو غوږ مې لا لږ برابر سو په دا بل غوږ باندې هېڅ شی هم نه اورم غوږونه مې د سالنګ راهیسې دپ دي نو تاسو زموږ سریز راسره تعقیبوئ انشاءالله چې څونه مو په وس و توان کې هغونه نوي ځایونه در باندې وینو او ستاسو به مو انشاءالله ساعت را سره تېر د غرمې دپاره مو غوښې راواخیستې دغه ځای کې وینې دا د پلي خمري ښار دی لږ څه داسې سره دوړه لري دوړن دی نور بیخي برابر دی یا حرکت مو پیل کوي د مزارې یا د بلخ په طرف ته د پلي خمري د ښار څخه راووتو بیخي زیات راشو وخت یې بیخي رامیس کوي وینې ټول داسې ښایسته یو بل طرف ته زراعتي مځکې دي رقم ټولې داسې غونډۍ دي او ځینې ځایونه شنې دي ځینې ځایونه سرې دي دا مخامخ بیا سره ده دا بیا سرې غونډۍ دي سور چمنی دی اسمان هم ویني ځای ځای د بارانو اوبه یې ټولې تکې سرې دي د باران اوبه یې سره یې ولږدو دا سرې غونډۍ سځي د مزارې لار مو تر اوسه نه وه لیدلې موږ هم ولیده او تاسو به کېدای شي لیدلي خو موږ یې د لومړي ځل لپاره وینو تر څو ډېر داسې د ایبک په نامه یو ښار دی نو نه پوهېږم چې ولسوالۍ به یې فکر کوم ځکه په ولایتو کې خو په دغه نامه باندې ما تر اوسه نه دي اورېدلي او دا داسې یو ښه ښایسته کوچنی ښار نو فکر کوم باره موږ تر وځو هاخوا یو مرکزي چوک هم دی زه به یې در باندې ووینم ښایسته جامان د دې خواته وینې دا د سمنګان ولایت
خوا چې مخکې تاسو ته وویل د سمنګان ولایت دی یو کوچنی شاټ یې راسره وویني دا سمنګان چې دی بیخي غټ اوږد دغه دی پر دا مسیر باندې پروت موږ که دا عمومي بازار ته کاټ نسو دا فکر کومه داسې فرعي بازارونه دي یو ځای مو پیدا کړی وای معلوم درېدلي وای یو ګړی خواته یو مسجد دی 2 بجې دي تقریبا تخمینا نو موږ وایي دلته به د خیره سره د ماپښین منځونه اودسونه وکړو اودسو اوبه هم شته ځکه دا ډېرې غټې غټې دښتې دي ژر ژر اوبه نه پیدا کېږي نو د لې به اودسو لمونځ وکړو نو بس دا ولاګ اوږدېږي انشاءالله بیا چې غرمه چیرې ډوډۍ خورو اشپزي کوو د هغه یو بل ولاګ درته جوړوم نو بس د پروانه څخه تر دغې نقطې پورې خدای پاک ته وکړي چې پر ولاګ مو خوند اخیستی تر بیا ښه وخت ښې چارې د الله په امان